نسوار دې نه اچولي په سر دې دړي په سر مې دړ دی غویه مې مړ دی پټی مې شړ دی ویم چې زم چېرته استاد وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وې په هر جیب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې سهیله دا راته ووایه چې شعرونه دې نوي لیکلي دي او ته دا په خپله باندې یادې دا زه د شپې په کټ کې 12 مخکې جوړم څه دې ډېر خوښ دي په میوو کې نه په هر څه په ټوله دنیا کې ستا ډېر څه خوښ دي په ټوله دنیا کې مې چرې هلکان د دغه هلک په شان اقرب څنګه عدنان هم ښه دی اسحاق هم ښه دی منیر هم چینجې هم ښه دی بختي کوتک څنګه دی بختي کوتک هم ښه دی دیشي نه دی یا پیره دا ښکلی برانډې ته کا یا پیره دا ښکلی برانډې ته کا کو خبره دې نه مني بیا ډي ته کا چې خوشحالېږي په څه خوشحالېږم په کیلو خفه کېږي ډېر په څه خفه کېږم ډېر په تا نه که نه په ځان باندې په څه خفه کېږي چې ته خفه شي چې زه خفه شم چې کور مې ووایي نو خفه شم نو چې کیمرامین صاحب دا رانږدې که دا ستا د اینده وګوره کیمرامین صاحب دا د ده د سر کې چې کومه دی که نه مکمل داسې د دې سایډ نه واخله تر هغه سره پورې سهیله اوس ما ته ووایه چې دا پټه د څه شي دی اے بي سي درځي اے بي سي چې موږ راتلی موږ به دلته ودرېدو کوم ځای کې به ودرېږو موږ به بینک کې ورېجنو بیا ته وایي په دې کمنټ کې جواب به وله ورکوي ووایه ورته ځه یو دوڼه ورته ووایه په کمنټ کې به یې جواب درکړي په کمنټ کې به یې راکړي دا کوم شی دی چې په غوښه کټ کېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی مهربانه دی تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف زما سره په څنګ کې ولاړ سهیل دی اوتر صاحب چې دی ستاره محتاج نه تاسو باید په سوشل میډیا ګورئ دغه مزاحیه شعرونه داسې ډېرې بلها قصې دي چې د ده له رالو بونیر سیمې ته د بونیر سره تعلق ساتي خو چونکې په ده باندې پابندي ده داسې ډېرې بار پرېږدي نو ډېر په منت زارۍ باندې مرابار کړو د کوره او داسې د شل پټي کې ودرېدو ما ویل چې زر زر ته مرکه ریکارډ کړم نو وخت به نه خرابوو راځو د سهیل اوتر صاحب طرف ته چې سهیل اوتر صاحب مشهور څنګه شو او دغه پلیټفارم د سوشل میډیا یې جوین څنګه کړه سهیل اوتر صاحب ستا پوره نامه څه ده زما پوره نامه سهیل اوتر صاحب دی او بیا له پوره نامه مې سهیل احمد دی ښه دا ستا څو نامې دي زما 2 نامې دي نو 2 نامې دي ښه دا راته ووایه چې تا نه بله ورځ منیر شعرونه ریکارډ کړي یو څه بل څه که نه سهیل اوتره دا راته ووایه چې ته نسوار ولې کې نسوار د ښاپېرو نشه ده واړه و نسوار چې نشه دې سر کې ځي راځي هغه سهیل اوتر له دا راته ووایه چې نسوار دې نه اچولي په سر دې دړي په سر مې دړ دی غویه مې مړ دی پټی مې شړ دی ته سرمس یې سم ګورې سرمس شان شعرونه وایي که نه چې ژوند مې ښه ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی رانږدې شه چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاز وی په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیپټي وی چې سار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی او صادر مې جوخه اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولی مې کلټي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وی په هر جیب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی وړو چې راله پی راوړلی د چا چې لنګې غوا وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په سر کې سپین نشتې لوس ته ځوانېدو دی په تله چې یې وتلې 45 کیلو دی دا خان استاد یادو مه څومره ژوندې د مزو دی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی نو استاد چې دا سهیل به دې ښکل کړی په دې راز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی خپل زړه چې دې نه وي یاره مه راځه او ته زما د زړه دا راته ووایه
سهیله دا راته ووایه چې شعرونه دې نوي لیکلي دي او ته دا په خپله باندې یادې دا زه د شپې په کټ کې 12 نه مخکې جوړم د 12 نه مخکې جوړه 12 نه پس تا شعر نه جوړېږي نه د 12 نه پس خو زه ویده کېږم خوب راځي نه نو چې نسوار ورته ولګي وار ورته ولګي نو بیا موډ کې نه شعر درته څنګه پته لګي چې یاره دا شعر مزاحیه دی دا زه اساس کمه دا چې زه سترګې پټې کوم که نه دا چې زه لږ ویده شم چې زه یې په ډېر کې جوړ کړم څه دې ډېر خوښ دي په میوو کې نه په هر څه په ټوله دنیا کې ستا ډېر څه خوښ دي په ټوله دنیا کې مې چرې چرې هلکان د دغه هلک په شان